پکتیکا کې خلک غوښتنه کوي چې حکومت د سرحدونو په اوږدو کې د کورونا د وایروس د تشخیص مخنیوي وکړي او هم د هغه کسان چې نورو هیوادونو څخه د ولایت ته راځي تر کلکې څېړنې او پلټنې لاندې ونیسي. د مرکز کرنې اوسیدونکي فضل محمد ویل چې پکتیکا له ګاونډي هیواد پاکستان سره ګډه پوله لري چې خلک یې په ازادانه ډول له پولې دواړو غاړو ته اوړي، نو ځکه د افغان حکومت د پکتیکا سرحدونو ته د کورونا د وایروس د تشخیص ځانګړي ټیمونه ولېږي. هغه ویل هغه کسان چې د ایران هیواد څخه راغلي باید تر دقیقې څېړنې او پلټنې لاندې ونیول شي ترڅو معلومه کړي چې یاد کسان په کورونا اخته شوي او که نه. دغه مرض چې د کورونا په نامه باندې خلک پرې اخته شوي دي، یعنې په ډېرو خلکو کې ویره خپره کړې ده، خو داسې انتظامات موږ نه وینو لکه څه ورسې پکار دی او وسي، او د زیات بیړ بار له وجې چې باید موږ خپل منځ کې کنټرول وکړو او د حکومت له خوا کوم کنټرول نشته او نه یې داسې تدابیر نیولي دي چې خلکو ته یو عامه پوهاوی ورکړی وای چې تاسې په دې ترتیب باندې داسې وکړئ، ماکس ولګوئ، یو بل تدابیر ونیسئ. د مرکز کرنې 2 تنه نور اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې حکومت لکه څنګه چې لازمه ده په همغه ډول د کورونا د وایروس د مخنیوي په اړه اقدامات نه دي کړي. سرچینې ویل چې روغتونونو کې د روغو او ناروغو کسانو بیړهوبار، د عامه پوهاوي کمښت، خلاص سرحدونه، له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو راتګ هغه څه دي چې تر اوسه یې په اړه کوم اقدام نه دی شوی. زموږ خپله دا غوښتنه ده چې باید له ایرانه خلک راوښتي دي هغه باید ټیسټ شي او معاینه یې کړي، مقصد چې زیات مرض نور راغلی شي. اول له هغو خلکو چې له ایرانه راځي دغه داسې خپله باید صحي مرکزو ته راسي او خپل ځانونه معاینات وکړي، کرنتین یې کړي، که څه مشکل یې پکې مطلب یا اشتباه هغه د هغه ساتامې لخوا د ډاکټر صاحبانو لخوا معاینات وشي او معلومات یې وشي. د ولایتي شورا وکیل فضل رحمان کټوازي هم وویل چې دوی په دې اړه له ټولو اړوندو ادارو سره په تماس کې دي ترڅو د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. اوس یو نمونه راغلې ده داسې چې موږ سهار خبرېدلو چې مقصد شګانې ته سبخیل ته دغو ځایو ته یا جانخیل دغو ځایو ته څوک راغلي دي، خو د هغوی دپاره مې دغه قویدات وضع کړي دي چې هغه باید خپل کور وکړي او قمندانان رسیدګي ورته وکړي چې هغه باید خپل کور کې وساتل شي تر څو ورځو پورې څو دغه نمونه د هغې معلومه شي. د پکتیکا ولایت عامې روغتیا د ریاست استازي محمد اسلم وویل چې دوی په دې اړه خپل ټول امکانات په کار اچولي او هغه کسان چې له ایران راغلي دي دوی به یې په دقیق ډول څېړنه او پلټنه وکړي. نوموړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي.